ډیری رئیسانو ته یو نفر لاړ دی 1 روپۍ جیب کې نه د هغه ته یې ویلي چې زه ډېر غټ بلډینګ لرم زه ډېر ښه وظیفه لرم فلان 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 کله چې سړی راوتلی هغه رئیس ویلي چې والله ما خو دې ځوان ته غوښتل 15 لکه روپۍ ورکړم دا چې دومره پیسه داره ده بېرته 15 لکه کېږده ما ته یې زنګ والی چې ورغلی وروره ته چېشته ورغلی والله دې د خاطر چې ما سره مرسته وکړي نو تا سړي ته څه شی ویلي هغه خو تا ته 15 لکه روپۍ ایښې وې والله خو هغه ډېر لوکس سړی و مال چې زه کم رانه شم ما ورته چې زه خپل موټر لرم فلان فلان ډوډ یعنې څه زه شخصا هېڅکله نه وایم چاته چې زه پیسې لرم ولې نه لرم ضرورت څه دی چې زه باید په دې اتاق کې تر ټولو هوښیار انسان اوسم زه نه یم تر ټولو هوښیار انسان هر هغه څوک چې په دې اتاق کې ځان تر ټولو هوښیار معرفي کوي ټولو مسؤلیتونو ته غاړه ږدي په مجرد د دې چې ته وایې چې زه دې اتاق کې تر ټولو هوښیار یم نور د ټولو مسؤلیت په تا دی ګوره په افغانستان کې یو غلط فهمي دا ده چې کله هم ته د یو مهم انسان سره ګوري نو کوشش باید وکړي چې د ځان په اړه معلومات ورکړي ورته وښایي چې تا څومره کارونه کړي په داسې حالت کې چې مهم افراد هغوی ډېر زیات مصروفه دي او اصلا ورته مهم نه دی چې ته څه کاری یا دې څه کړي فرض وکړه زما یو ملګری دی حبیب د یو ډېر مهم انسان سره ګوري او دی کوشش کوي د دې د خاطر چې هغه امپریس کړي ورته خپلې لاسته راوړنې ښایي چې زه په فلانکۍ راډیو کې کار کوم زه په فلانکۍ تلویزیون کې کار کوم ما دومره کارونه کړي اصلا مهم فرد ته مهم نه دي چې تا څه کړي څه نه دي کړي بلا ورپسې چې ته څه کوې او څه نه کوې پس که ته چېرته یو مهم انسان سره ویني اول باید ځان خرڅ نه کړې اول باید ته د هغه ارزښت هغه ته وښایي او هغه نه مشوره وغواړې 2 لارې تاسو ته ښایم 2 مثاله 2 سناریو در کوم زه د یو مهم نفر سره ګورم زه ورته وایم چې زه یو ډېر تکړه ډاکټر یم ما دومره عملیاتونه کړي دومره خلک مې ژغورلي او زه خوشحاله یم چې تا سره مې ولیده دا بهتره ده یا که زه ورته وایم چې زه یو ډاکټر یم چې عملیاتونه کوم اما زه فکر کوم ستا تجربه ډیره زیاته مهمه ده ستا په نظر څه وکړم چې لا بهتره ډاکټر اوسم اوس هغه مهم انسان په دې پوهیږي چې دی ډاکټر دی عملیاتونه کوي ولې په عین حالت کې د ما نه مشوره غواړي پس هغه زما د خبرو سره انټرست اخلي هغه زما د خبرو سره د ما د خبرو مینوال کیږي ما لیدلي ډیری پښتانه او ډیری افغانان په ځانګړي ډول ځوانان په دې برخه کې چې کله زه یو مهم نفر ته خپل صفتونه شروع کړي والا ما داسې یو کار کړی ما داسې فعالیتونه کړي ما هغه کړي هغه سړی ناستي رئیس کله په موبایل کې ګوتې وهي کله چې دی موبایل کېږدي بل طرف ته ګوري کله په دې شکل خپل نفس اخلي بیخي خوب ورغلی ولې چون ته بیرته هغه ته ارزښت نه ورکوي ته یوازې غواړې ځان خرڅ کړې ته یوازې غواړې ځان مهم وښایې که چېرته ته مهم یې نو ولې هغه رئیس ته لاړې پس ته دلته مهم نه یې په هغې اتاق کې یو ګټونکی دی چې هغه ستا مقابل لوری دی موږ د رئیسانو سره چې کله هم خبرې کوو اول غواړو د ځان په اړه ووایو مثلا یو رئیس ما راغواړي دفتر ته زه ورته وایم چې زه 15 خپرونې لرم زه ډېر زیات کار کوم په دې دفتر کې د ما نه ډېر کار څوک نه کوي د ما معاش کم دی که چېرته زه ټولې خبرې د ځان په اړه کوم او بیرته رئیس ته د هغه ریاست نه ښایم او هغه ته نه ښایم چې هغه مهم انسان دی زه بیلونکی یم پس زه چې کله خپل رئیس ته ځم لومړنۍ خبره دا کوم چې رئیس صاحب ما 2-3 نوې خپرونې جوړې کړي دي ته یو ځل وګوره ستا نظر څه دی که ښې نه وي چې لرې کړم اوس هغه زما خپرونې باید واوري چون ما هغه ته ارزښت ورکړی دی پس که ته غواړې د یو مهم انسان په ژوند کې مهم ځای ولرې مخکې د دې چې خپل ځان خرڅ کړې ته باید د هغه ځای د هغه مهمتوب ته ارزښت قایل اوسې اول هغه ارزښت ورته وښایې وروسته د هغې نه د دې خبرو په منځ کې خپل ځان هم معرفي کړې ته باید په هرې خبره کې چې ته ځان معرفي کوې هغه دخیل کړې مثلا که زه وایم چې زه ډېر ښکلی غږ لرم رئیس صاحب د تا غږ هم ماشاءالله ډېر ښه دی ستا په نظر خپل غږ مې نور هم څنګه ښه کړم په داسې حالت کې چې د هغه غږ به هېڅ ښه نه وي زه خپل رئیس ته وایم چې زه یو ډېر ښه ویاند یم اما رئیس صاحب د تا چهره د ما نه ښکلې ده که ته ویاند اوسې شاید د ما نه مشهوره شي اوس هغه خاندي وایي چې ها والا ځوانۍ کې ما شوق کو اما ونه شو پس موږ څه شی کوو همیشه خپل ځان خرڅوو پرته د دې چې د مقابل لور ټریټریټي یا هم د هغه مهمتوب ته مو ارزښت قایل اصلا مهمه نه ده دا چې ته څومره مهمې دا مهمه ده چې ستا په مقابل کې څومره مهم کس ناست دی او ته څنګه ثابت کړې چې هغه په دې اتاق کې تر ټولو هوښیار انسان دی مونږ اکثرا فکر کوو چې زه خپل رئیس ته ځم په دې شکل امپریسوم چې زه هغه ته وایم چې ته اشتباه روانې زه تا ته لار ښیم تا نه اشتباه شوې رئیس صاحب ته غلط یې زه پوهېږم او فکر کوو که مونږ داسې ووایو رئیس به د مونږ نه خوشحاله وي که ته رئیس ته وایې چې ته غلط روانې ولو که هغه غلط روانې نور تا نه غواړي پوهېږئ اکثرا میدان اوسني شرایطو کې چا ګټلی هغه خلکو چې چاپلوس دي زه نه وایم چې تاسو چاپلوسي وکئ
زه وایم تاسو منطقا خپل رئیس ته قناعت ورکوئ، داسې قناعت چې هغه پکې د خپل ځان ګټه وګوري. مثلا یو کارمند زی وایي چې رئیس صاحب ښکته ظلم روان دی، زه 15 خپرونې لرم، یو نفر بیکاره ګرځي. هغه وایي په ما څه، ما ته خو مې کار را رسیږي، زه ولې باید د تا نه 15 خپرونې لرې کړم؟ اړتیا یې څه ده؟ اوس که ته غواړې چې قناعت ورکړي چې عدل باید رامنځته کړي، ته کولی شي داسې ووایي چې رئیس صاحب زه ښکته 15 خپرونې ورکوم، یو بل نفر 2 خپرونې ورکوي، که په هغه باندې 3 خپرونې ډېرې کړي نو تا ته به 10 خپرونې ورسیږي. اوس عدل رامنځته شو، اما په کوم شکل چې خپل رئیس پکې ګټه ولیدله. مونږ معمولا کله چې رئیسانو ته ځو د شکایت لپاره ځو، د دې دپاره چې مونږ ته عدل راکړي، د دې دپاره چې مونږ ته امتیاز راکړي. ولې درکړي؟ ضرورت څه دی؟ ولې باید یو رئیس د تا 15 خپرونې کمې کړي؟ ولې یو رئیس باید ستا معاش ډیر کړي؟ ولې یو رئیس باید تا ته مهمه وظیفه درکړي؟ ولې یو رئیس باید په تا باور وکړي تر څو چې هغه ته پکې ګټه نه وي؟ ولې؟ پس موږ دا خبره دا اصل هیروو. موږ عدل په داسې حالت کې غواړو چې مقابل لوري ته یې څه نه رسیږي. زه وایم که تاسو غواړئ عدل رامنځته کوئ، په داسې سیستم یې رامنځته کوئ چې رئیس ځان پکې اتل وګڼي. که ته عدل رامنځته کوئ او ته وایې چې د دې عدل د رامنځته کولو اتل زه یم، تا ته عدل څوک نه درکوي. زه په یو ځای کې عدل راولم، زه ځم ټول امتیاز خپل رئیس ته ورکوم. زه رئیس ته وایم چې که ته نه وې ما دا عدل نشو راوستی، که ستا مرسته نه وه ما نشو کوی چې دا نظام جوړ کړم، که ته راسره کومک ونه کړې زه مخته نشم تللی. رئیس خوشحالیږي چې اصل زه یم چې عدل رامنځته کوم، ځکه دا د هغه حق دی، ځکه هغه د تا نه په لوړه سطحه دی. ځکه ته باید هغه ته دغه حس ورکړي چې د هغه ځای محفوظه دی، ته هغه ته صادقه یې او ته د هغه د لاس لاندې کار ته ژمنې. که چیرته ته دا حس ورنه کړې، هغه فکر کوي چې ته د هغه د ځای د نیولو قصد لرې، پرته د دې چې ته دا قصد ولرې. او هر انسان کیدای شي چې بخیل اوسي. زه فرض وکړه زه یو ملګری لرم، د ده نوم حبیب دی، او دا ملګری زما چې دی وزارت خارجي وزیر پیژني. اوس دا باید څه وکړي چې ما هغې وزیر سره معرفي کړي؟ ولې باید ما هغې وزیر سره معرفي کړي؟ که چیرته حبیب ما د هغې وزیر سره معرفي کوي او سبا ته زه د هغې وزیر تر ټولو نږدې ملګری کېږم، په دې کې شک نشته دی چې حبیب به بخیلي کوي. پس تاسو باید په دې پوه شئ چې که غواړئ بخیلي له منځه یوسئ، باید د مقابل لوري ګټې ته هم ژمن اوسئ. مثلا زه که چیرته تا ته ګټه رسوم، زه یو درېمګړی تا ته معرفي کوم تر څو ته هغه سره پرمختګ وکړي او په دې کې ته زما ګټه نادیده نیسې، نور ماته د بخیلۍ حس پیدا کیږي. په دې برخه کې ته باید ګټې ته متوجه اوسې. ولې یو نفر تا بل چا ته معرفي کړي؟ ولې یو نفر تا ته زمینه مسیده کړي چې ته د هغې نه ډېر پرمختګ وکړي؟ 3 اساسي اصل لري پکې. اول پیسې دي. که زه پوه شم چې تا 3 نفر ته معرفي کوم او په هغې کې ماته پیسې رسیږي، زه تا معرفي کوم. مثلا یو کار دی زه یې نشم کوی، ته یې کوی شي، زه تا هغې نفر ته معرفي کوم، تا ته وایم چې هغه کار ته وکړه، ماته یې پکې فیصدي راکړه. څو لومړی پیسې شوې. دوهم اعتماد دی، باور دی، مینه ده. زه تا سره مینه لرم، په تا باور لرم، په تا اعتماد لرم، ځکه زه غواړم چې ته پرمختګ وکړي، چون فکر کوم ته ماته د معنوي اړخ نه ارزښت لري. او دریمه خبره چې پکې ډیره زیاته مهمه ده، زه ځکه تا معرفي کوم چې غواړم خپل سټټس پورته یوسم، غواړم خپل صلاحیت مخته یوسم. اوس د یو مثال در کوم، د کوچنۍ برخې نه شروع کوم. ما په یو دفتر کې کار کوم، زه په هغې دفتر کې هماهنګ کوونکی وم د یو مدیر. دې مدیر ځکه زه هماهنګ کوونکی کړی وم چې خپله بېسواده و، په هېڅ شي نه پوهېده. او نورو ډپارټمنټونو سره چې کله به مونږ ناسته لرله، ده به ویلې چې والا زه خو خپله شخصا مصروفه یم، د ما هماهنګ کوونکی تاسو ته درلیږم. چې غټه جلسه ده، ټول مدیران ناست دي، زما مدیر نه دی لاړ، زه یې هماهنګ کوونکی یم. ټول وایي چې مونږ مدیران نو دا هماهنګ کوونکی به څه شی؟ جلسه کې زه پورته کېږم، ټول ګوري چې هماهنګ کوونکی دونه خطرناکه دی، د ده به مدیر څومره پوهي، خبر نه چې مدیر مې بېسواده دی مطلق. زما د مدیر په ټول دفتر کې قدر و، په ټول دفتر کې احترام، هر چا به چې لیده تی به ډارېده، سلام صاحب ښه جوړې، ټولو به یې دا څوک دی؟ هغه شکیب پیژنې و، هغه هماهنګ کوونکی و، دی مدیر دی. ښه نو چې شکیب دومره پوه دی، دومره خطرناکه دی، دومره ښه استدلال کوی شي، مدیر به یې څومره پوهي؟ پس د سړي ماته مقام چیشته راکړی و، د سړي زه څه شي دپاره معرفي کړی وم؟ د دې دپاره چې زه هلته مشهوره شم، د دې دپاره چې ماته امتیاز جوړ شي؟ نه، د دې دپاره چې خپل امتیازات حفظ کړي. او جالبه دا ده چې کله شهرت فول اوج ته رسیږي او دا حس کوي چې زه د ځای نیسم، ما لرې کوي د هماهنګي کوونکي نه، 2 میاشتې وروسته یې د مدیریت خلاصیږي. پس کله هم چې تا یو ځای ته څوک معرفي کوي، متوجه اوسئ، شاید د دې د خاطرې چې ته د هغه برانډینګ پورته کړې. پس ته باید د هغه سړي اعتماد له لاسه ورنه کړې. کوم څه دپاره چې ته هغه معرفي کړی ته باید هغه بیرته ورته ورکړې. دومه برخه چې ده، تا سره مینه لري،
مثلا زه غواړم زما ورور زما د ملګرو سره معرفي، زه غواړم زما د کاکا زوی زما د ملګرو سره معرفي، زه غواړم زما نږدې ملګری زما د ملګرو سره معرفي. فرض وکړه زه 2 نږدې ملګري لرم چې دواړه په 2 برخو کې کار کوي، زه غواړم د یو بل سره همکاري وکړي چې د دواړو سره یې مینه لرم او د دې دواړو پرمختګ د دې لامل کیږي چې زه پرمختګ وکړم. او وروستی یوې پیسې دي. معمولا معرفت په پیسو کېږي. ډېری خلک وایي ولا زما یو ملګری دی ما د خپل رئیس سره نه معرفي کوي. شاید ستا رئیس د تا نه غواړي، ستا ملګری د تا نه غواړي چې ته ورته پیسې ورکړې تر څو هغه تا د هغه رئیس سره معرفي کړي. پس که تاسو غواړئ په ژوند کې اړیکې جوړې کړئ، همیشه د 3 شیانو ته باید پام وکړئ. څوک تا نه پیسې غواړي، پیسې ورکړه. څوک تا سره مینه لري، مینې ته ژمن اوسه. څوک غواړي په تا خپل اعتماد وساتي، اعتماد یې وساته. ځکه ته کولی شي اړیکې پراخه کړې، بیا ته کولی شي چې داسې اړیکې ولري چې په هغې کې نور خلک د تا احترام وشي کولی. په افغانستان کې اکثره خلک فکر کوي چې زه که چېرته د یو رئیس سره ګورم زما لیدنه باید پلني اوسي، پلان بیس اوسي، یو مشخصه ورځ راته وټاکي، یو مشخص ساعت راته وټاکي تر څو په هغې ساعت او په هغې ورځ کې زه ورسره وګورم. ستا که چېرته په یاد زما او ستا ناسته چې کله د لومړي ځل دپاره شوې وه 3 هفتې ما ورته ونه شو کولی د یو ځل حداقل د یو ځل دپاره فکس پلان ولرو. یو ځل زنګ ووهل شو زه مصروفه وم، بل ځل زنګ ووهل شو ته ولایت ته لاړ وې، بل ځل زنګ ووهل شو ته راغلی وې زه معاینه خانه کې نه وم، بل ځل زنګ ووهل شو زه وم ته نه وې. ولې؟ چون مهم افراد نشي کولی ژمن پلان ولري. ته باید د چانس نه استفاده وکړي. زموږ اکثریت یو څوک ورسره واده کوي، یو ډېر مهم فرد ورسره واده کوي چې سبا ته دې ګورم، سبا ته ځي هغه نفر وایي وبخې زه یو بل جلسې ته لاړم نن نه کېږي سبا ته راشه، سبا ته بیا ورځي هغه بیا وایي وبخې نن نه کېږي بل سبا ته راشه، بل سبا ته کنځلې کوي وایي زه نور نه ځم. نه، هغه سړی ملامته نه دی، هغه سړی مهم دی، په هغه بیروبار دی، هغه مشکلات لري، هغه د تا نه مهم کارونه لري او ته مجبوره یې چې هغه سره وګورې، ته مجبوره یې چې د هغه سره کار وکړي. زه یو ملګری لرم، زه یې نوم نه اخلم، همدلته ناست دی په همدې خونه کې. معمولا هغه ما نه ډېر زیات شکایت دی چې خو ډاکټر تو زنگ نمیزنی، ډاکټر تو برم نمیگی چی کنم. زه ورته یم ډود زه مصروفه یم، غواړې کار وکړې خپله یې وکړه، کوم ځای کې چې مشکل یوازې ماته ووایه، حتی که مشکل ته د جواب نه ورکوم راشه په زوره مې ګیر کړه. دا هغه څه دي چې باید وشي. په همدې شکل زه یو رئیس لرم، ډېر ښه شخصیت دی، زه نه غواړم نوم یاد کړم، اما په کومې رسنیزې کمپنۍ کې چې زه کار کوم ډېر ښه شخصیت دی، زه د شخصیت نه واقعا اغېزمن یم. یو رئیس لرم، ده ته زه هېڅکله نه وایم چې زه تا سره ګورم. معمولا چې کله ورسره ګورم پیام کې ورته پرېږدم چې پلانکی محترم صاحب زه پوهېږم چې تا ډېر زیات کارونه دي او زه پوهېږم زما کار اصلا یو برخه د تا د مهمو کارونو ده، که لطفا ماته وخت راکړې، یوه ډېره مهمه خبره ده چې زه غواړم تا سره وکړم. ولو که زما خبره مهمه نه وي، زه غواړم هغه ته وښایم چې دا خبره مهمه ده، زه غواړم هغه ته وښایم چې په دې خبره کې د اورېدو په صورت کې هغه ته ګټه ده، زه غواړم هغه ته وښایم که زما دا خبره وانه وري یا ما ته وخت رانه کړي هغه ته تاوان دی. کله چې هغه پیام اوري اول ګورم چې زه د هغه د وخت قدردانۍ کوم، مطلب که ته ما ته وخت راکوې زه احسانمند یم. وروسته د هغې نه ورته یم چې ډېره مهمه خبره ده، نو سړی وایي چې څه به وي. د هغې نه وروسته ورته یم که وایې ډېر مهم بدلونونه به رامنځته شي، اوکې راشه وخت راکوي چې زه کښېنم. ورته یم والله چټي راغلم چای در سره وشکم، خاندي ډېر وران سړی. زه غواړم تا وګورم، ستا لیدل ماته مهم دي مګم دا مهمه خبره نه ده. کله چې زه د ده سره چای څکم د چي په منځ کې زه خپله مهمه خبره لرم، داسې نه ده چې بې مهمې خبرې، اما دا خبره مې په داسې یو شکل کوم چې هغه پکې ځان وګوري، په داسې یو شکل کوم چې هغه پکې خپله ګټه وګوري. نو که چیرته تاسو فکر کوئ چې یو رئیس سره به تاسو فکس ټایم ګورئ، نشي در سره کتی. مثلا زه رئیس ته پیام کوم کیدای شي نن وګورو، کیدای شي ما د ایمیل جواب رانه کړي، زنګ ور د زنګ جواب یې رانه که، وټساپ کې پیام ورته پرېږدم، د وټساپ د پیام جواب یې ورنه که، زم دروازه یې ټکوم، ورته یم رئیس وخت لرې 2 دقیقې وغږېږو، اټس می، زه اړتیا لرم، زه ضرورت لرم. په زه باید ونه وایم چې ما خو زنګ ووهلو تا جواب رانه کوې، ښه د ورځې په پای کې چا تاوان وکړې ما. بناً تاسو هر مهمو افرادو سره چې ګورئ چانس بیس دی، دا چانس دی. زما هغه کوم ملګری یم چې مخکې ویلې د دې یو ښه عادت دی، ما ورته زنګ وهلی او زه تا سره مصاحبه کې مصروفه وم، دی راغلی و زنګونه یې وهلي و ما تلیفون نه و چت کړی ځکه زه په مرکه کې وم. بیرته لاړو په شپې فقط دومره راته ویلې دکتر صاحب ما زنگ زدم تو جواب ندادی، ما پس رفتم. تر نن از ما د یاده نه وځي. ده کولی شو ماته وایي چې والا دکتر صاحب مردم میخواهی با زنگ جواب نمیدی چرا؟ کولی شو داسې ووایي، اما نه ده په انسانیت وي. زه تر نن احسانمند یم. پس تاسو باید پوه شئ چې که مهمو افرادو سره خبرې کوئ 3 اصله پکې مهم دي. اول تاسو چانسي دوی سره ګورئ، څومره هم که ردی ګیله به نه کوئ،
دوم کله هم چې ورسره وکتل خپل ځان په اړه مارکیټینګ کم کوي د هغې خلکو صفت ډیر کوي ځکه په هغې اتاق کې یو هوښیار نفر دی او هغه ستا مقابل لور دی. دریم کوشش وکړئ د بلې ناستې دپاره مهم مسایل مطرح کوئ تر څو دوی مجبور شي بیرته در سره اړیکه ونیسي. مثلا زه خپل رئیس سره ګورم خپل ټول جلسه مو پای ته رسیږي بیرته رئیس ته راګورم ورته وایم چې والا رئیس صاحبه ګورې په دې وختونو کې پیسې پیدا کول سخت دي او زموږ دفتر په شدت سره د پیسو د کمښت سره مخ دی. زه یو پلان لرم که د بل وخت فرصت درلوده زه غواړم درته ووایم شاید موږ په کې ډېر پیسه داره شو. هیڅ پلان نشته، فقط دا خبره د دې دپاره کوم چې زما رئیس وایي چې دې د پیسو د پیدا کولو پلان لري ته یو دقیقه تړق یاداشتیز مانو زه بیا درته زنګ وایم. اوس چې کله زه د دفتر نه وځم زه وخت لرم چې په اړه فکر وکړم چې څنګه دفتر ته عاید راولم او هغه سړی وایي چې زه کله بیکاره شم د سړي سره وګورم چې پیسې چیرته دي. سو په دې شکل زما بل میټینګ وار له مخې فکس دی مګر موږ د دې شیانو نه استفاده نه کوو. موږ فقط رئیس سره کېنستو د ځان په اړه مارکیټینګ کوو فکر کوو که ځان غټ معرفي کوو دا به بهتره وي. ډېری رئیسانو ته یو نفر لاړ دی 1 روپۍ جیب کې نه د هغه ته یې ویلي چې زه ډېر غټ بلډینګ لرم زه ډېر ښه وظیفه لرم فلان فلان فلان. کله چې سړی راوتلی هغه رئیس ویلي چې والا ما خو دې ځوان ته غوښتل 15 لکه روپۍ ورکړم دا چې دومره پیسه داره ده بیرته 15 لکه کېږده. ما ته یې زنګ والی چې ورغلی وروره ته چېشته ورغلی والا دې د خاطر چې ما سره مرسته وکړي. نو تا سړي ته څه شی ویلي هغه خو تا ته 15 لکه روپۍ ایښې وې والا خو هغه ډېر لوکس سړی ومال چې زه کم رانشم ما ورته چې زه خپل موټر لرم فلان فلان. ډوډ یعنې څه زه شخصا هېڅکله نه وایم چاته چې زه پیسې لرم ولې نه لرم. ضرورت څه دی چې زه باید په دې اتاق کې تر ټولو هوښیار انسان اوسم. زه نه یم تر ټولو هوښیار انسان. هر هغه څوک چې په دې اتاق کې ځان تر ټولو هوښیار معرفي کوي ټولو مسؤلیتونو ته غاړه ږدي. په مجرد د دې چې ته وایې چې زه دې اتاق کې تر ټولو هوښیار یم نور د ټولو مسؤلیت په تا دی. چای به ته ورکوې ډوډۍ به ته ورکوې چکر ته به ته بیا یې چونتا ومنله. پس ډېر زیات هوښیار اوسئ که چېرته غواړئ ژوند کې پرمختګ وکړئ کوشش وکړئ د اتاق تر ټولو ساده انسان اوسئ. زه په یو شي باندې ډېر شدید کار کوم او دا تر ټولو سخت شی دی چون دا زما بد عادت دی. زه ډېر غږېږم نه باید ډېر وغږېږم. د نور کارونو کې باید نور ډېر کار ونه کړم. سایلنس څومره چې کولی شي غلی اوسه نور ډېر واوره. اوس زه پرته د دې چې په سکرین غږېږم د کامرې په مخ کې نور نه غواړم وغږېږم. پخوا به زه غږېدم یو نفر به مې بوټ مې خرابه شوی ما به زه طرحه درته لرم په ما یې څه. زه غواړم نور ارامه اوسم ډېر واورم لږ ووایم. څومره چې ته ډېر غږېږې هغومره تا نه اشتباهات کېږي او څومره چې ته اشتباهات کوې هغومره د بریا چانس کمیږي. پس باید ډېر واورئ لږ وغږېږئ او په عین حالت کې چې کله مو اتاق ته دننه کېږي او د رئیس سره د خبرې کوئ ته باید په هره خبره کې دی د هغه ګټه مد نظر ونیسي. مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړوو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لارو کې دي دوی ته لار ښایي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چېرته غواړئ ناهیلي ځوانان هغوی چې ژور خفګان لري هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا 2 ورځو دپاره بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند پخپله جوړ کړي. نو کولی شئ راسره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.